له اسلامي امارات څخه د بریتانیا مهمه غوښتنه. د بریتانیا تازه غوښتنې ته د اسلامي امارات ځواب څه دی؟ ټول سره هم دلته ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د جهان نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د بریتانیا استازي جیش پر اسلامي امارات غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې خپله تګلاره بدله کړي. جیش د اسلامي امارات د امر بالمعروف نوی قانون د افغانستان د وګړو لپاره ښه نه دی بللی. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د بریتانیا د سیاسي همغږۍ کوونکي مرستیالې جیش ویلي چې نړیواله ټولنه باید یو دریځ غوره کړي او د بشري حقونو پر وړاندې د اسلامي امارات د پرله پسې سرغړونو په اړه په یو غږ خبرې وکړي. د بریتانیا استازي همداراز ټینګار وکړ چې د افغان ښځو د ملاتړ او د هغوی د غږ اورېدو لپاره د وارو د برابرولو په برخه کې د هغه هیواد دریځ د بدلون وړ نه دی. نوموړي ډیره کړه چې بریتانیا د اسلامي امارات د امر بالمعروف قانون په کلکه غندي او د افغان ښځو د ازادۍ ملاتړ کوي. جیش ویلي چې بریتانیا د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ژر تر ژره ټاکلو د امنیت شورا د 2027 پریکړې لیک د پرمختګ غوښتنه کوي. هغې ډیره کړې چې اسلامي امارات تمه ونه کړي چې د افغان ښځو او نجونو د بنسټیزو حقونو او ازادیو په اړه د نړیوالو مسؤلیتونو له منلو پرته د نړیواله ټولنه له دوی سره تعامل وکړي. په همدې مهال اغلې جیش یادونه وکړه چې بریتانیا له 2021 زېږدیز کال راهیسې په افغانستان کې له بشري ناورین سره د مبارزې لپاره له 800 میلیونو ډالرو څخه ډېرې مرسته کړې ده. نوموړي د نړۍ له نورو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د فقر او لوږې د لږولو لپاره د ورته هڅې وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښه شوي.